السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو نن در سره یو خاص وظیفه شریک کوم چې ان شاء الله دا وظیفه ډیره مجربه طاقتوره ده او دا وظیفه به په کولو سره به الله تعالی تاسو ته دوه انعام درکړي. اولین مال او دولت په رزق کې به فراخي در نصیب کړي. دوهم په دنیا او آخرت دواړو کې به شهرت عزت در نصیب کی. یعنی که غواړئ چې په مال کې مبارکت راشي، په کاروبار کې مبارکت راشي، په تجارت کې مو پرمختګ راشي او رزق به انتها زیات الله درکړي، نو دا یو عمل وکړئ. او که غواړئ په دنیا کې او په آخرت دواړو کې شهرت غواړئ، عزت غواړئ، پرمختګ غواړئ، دا یو عمل وکړئ. معلومه خبره ده هر انسان دا خوښوي چې زه دې په دنیا کې مشهور، په دنیا کې دې ماته الله تعالی عزت او په آخرت کې الله تعالی ماته عزت راکړي، له بې عزتي څخه دې الله تعالی ما وساتي. نو دا یو عمل دی وکړي. او د مال او د دولت لپاره هر انسان کوشش کوي چې ډیره یې کړي. بعضې کسان لا داسې هم شته چې نه حلال ته ګوري نه حرام ته ګوري. نو که غواړئ حلاله دنیا ګوري، حلاله دنیا ډیرول دا ډیر ګران او مشکل کار ده. بل حلاله دنیا چې ډیره کې په دې سره زکات، حج، سیار څور کوي، الله تعالی در څخه قبلوي، ځای نسی. خو حرام مالو کې په حرام مال سره حج نه کیږي، په حرام مال زکات نه کیږي، په حرام مال سره صدقه نه کیږي. نو حلال مال ګټل ډیر سخت ګران کار ده. که غواړئ چې الله تعالی دومره مال او دولت درکړي، حلال د حلال رزق د کاروبار لپاره اسباب درته برابر کړي، دا یو عمل وکړئ. دوستانو دا که د جمعې په ورځ کوئ خو ښه ښه ده. د جمعې نه اخوا په نورو ورځو باندې هم کولی شئ، خو د جمعې ورځ دا درته وایم ځکه چې د جمعې ورځ چې د ډیره مبارکه ورځ ده. په دغه ورځ کې ما تاسو ته مخکې ویلي چې د انسان دعا ډیره زر قبلیږي پر نسبت د نورو ورځو، ځکه چې په دغه ورځ کې یو ساعت د چې انسان دعا وکړي پر هغه ځای د انسان دعا قبلیږي. دا نه چې دا سړی ښه ده دا ګناهګار ده، بلکې د هر کس چې پر هغه وخت دعا وکړي الله تعالی یې قبلوي، خو هغه ساعت چاته نه ده معلوم. نو د جمعې په مبارک ورځ باندې دغه وظیفه کول نهایت زر تاثیر کوي. دوستانو یو خبره دا ده چې د جمعې په ورځ باندې د انسان چې دا وظیفه کوي دعا یې زر قبلیږي او موقع د دعا یې وي. کوشش وکړي هغه انسان د وي چې هغه د جمعې لمانځه ته پر وخت باندې ځان ورسوي. د یو عالم خبر ده چې هغه وایي ما ته یو کس راځي راته وایي چې زه ډیر قرضدار یم، قرض نه خلاصیږي، کاروبار نشته، په کاروبار کې مشکلات دي، پریشانیانې دي، ما ته یو وظیفه راوښیه. وایي دی وایي ما ورته ویل چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه ته څه وخت ځې؟ ول ده راته وویل چې خطبه شروع یا پر ختمېدو یې پر دې وخت باندې د جمعې لمانځه ته ورځم. ول ما ورته ویل نه ته داسې کار وکړه چې د جمعې په ورځ تقریر څنګه شروع کېږي پر دې ځای باندې ځان ورسوه، پر دې باندې الله ډیر ثواب درکوي. ځکه چې په دغه وخت کې چې انسان مسجد ته ځي الله د یوه وخت د صدقې خیرات کولو ثواب ورکوي. معلومه وي تاسو ته چې وخت په الحاله په دې اوس موجوده عصر کې 4 لکه قیامت لري. نو دا داسې ده لکه ته چې 4 لکه روپۍ خیرات کې، خو ته چې کله د خطبې په دوران کې ورځې یا تر خطبې څه مخکې ورځې دا دومره ثواب لري چې لکه یوه اګۍ چې خیرات کې. او کله چې خطبه هم شروع وي په هغه دوران کې بعضې کتابونه لیکي چې ملایکې رجسټر بند کړي، بیا هغه ثوابونه چې تر خطبې مخکې دي هغه نه لیکي. نو دی وایي ما ته پر دغه ځای ته مسجد ته تقریبا پر هغه وخت ځه کم وخت چې دا تقریر شروع کېږي یا نه وي شروع شوی، بیا ته ګوره چې ستاسو مشکلات څنګه ختمیږي. هغه وایي هغه کس بیا راځي ما ته وایي چې ما ستا په خبره باندې عمل وکړئ، پر هغه وخت باندې ورتلم، الله تعالی ما ته د قرض د خلاصولو اسباب برابر کو، ښه روزګار یې راکړئ، ښه زندګي یې راکړه، ډېر خوشحاله یم. نو دوستانو یوه دا مسله ده د جمعې په ورځ باندې پر هغه وخت باندې د جمعې لمانځه ته ځئ کوئ، خو هغی دنیا کاروبار دا له دې څخه خلاصون نشته. دا خلاصېدل نه ده چې مثلا تو زه مصروف یم هایم له دې څخه خلاصېدل په یو وخت کې هم نشته. خو کوشش کوئ د جمعې په ورځ باندې چې نیم ساعت یا شاته بندوئ، نیم ساعت یا مخته بند کړئ، هېڅ اسمان نه نړیږي،
هغه 4 لک روپۍ به ته صدقه کړې یو وخت ده نو هغه په آخرت کې په دې دنیا کې کوم تاسو ته نه معلومیږي په قدر یې څوک نه پوهیږي په آخرت کې بیا دا ډیر انسان دې په قدر پیږي او ځای ورته نصیب نو دوستانو دغه عمل درته ښیم کوشش وکړئ د جمعې په ورځ یې وکړئ د جمعې د لمانځه نه بعد که هغه نسی کولی مثلا د جمعې وخت له تاسو څخه تیر وي بیا دا وظیفه تاسو په هر ورځ باندې کوئ د سهار یا د ماخستن له لمانځه نه بعد 100 واره دا وظیفه وایاست وظیفه دا درته ښیم په ډیره توجه سره به وایاست او په ډیر یقین سره به وایاست او په مضبوط عقیده سره به وایاست 100 واره ویل کیږي په سر او فای کې یو درود شریف په مابین کې دا وظیفه 100 واره پر دا رقم تعداد یا ودود یا رؤوف یا رحیم دا ما یو وار وای تاسو یې 100 واره دا رنګ وایاست کله چې دی وای په پای کې بیا یو درود شریف وایا لغه نه بعد الله تعالی سپورته ک دعا وکا ان شاء الله الله مهربان د دعا به الله تعالی قبول کړي د دې وظیفې په برکت سره چې کم مقصد کم حاجت واغه به الله فرق نو دا وظیفه دوستانو له تاسو سره مشارکه کړه الله دې وکړي تاسو خوښ شوي او یې هم کړی تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم السلام علیکم